په کندهار ولایت کې د خوراکي توکو د کیفیت د کنټرول په موخه یو معیاري لابراتوار پرانیستنه وشوه. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د رهبرۍ په پراخو هلو ځلو نن چهارشنبه د روان 1440 هجري قمري کال د شوال د میاشتې په 14مه نیټه په کندهار ولایت کې د خوراکي توکو د کیفیت د ازمایلو په موخه یو باب معیاري او په نړیوالو سټنډرډونو برابر لابراتوار چې د ورځې په اوسط ډول د 100 قلمه مختلف ډول خوراکي توکو د نمونو د ازمایلو ظرفیت لري د 250,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې له دې وروسته به په یاد ولایت کې د وارداتي او تولیدي خوراکي توکو نمونې د کیفیت د ارزولو په موخه تجزیه کوي. د افغانستان اسلامي امارت اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي چې د یاد لابراتوار پرانیستلو په موخه کندهار ولایت ته په سفر تللی ده د خوړو او درملو ملي ادارې دغه اقدام ستایي او زیاتوي چې د بې کیفیته وارداتي شرکتونو سره به قانوني چلند وکړي. نن انشاءالله دغه غذایی موادو لابراتوار جناب ډاکټر صاحب عمر لخوا برابر شوی دی. دا ځای لري نن د ډاکټر صاحب عمر او دغه ادارې ملي غذا او ادویه د دې لخوا کوم کوشش د دې لخوا کوم په دې حق له کار شوی دی دوی نه زه تشکر یم. د یاد لابراتوار په پرانیست غونډه کې د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر عبدالباري عمر د ادارې په ارزښت ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه چې په ډیره کمه موده کې یاد ادارې لپاره ستر فعالیتونه ترسره کړي دي. ښاغلی عمر زیاتوي چې دا په تاریخ کې لومړی ځل ده چې د خوراکي توکو د کیفیت د ارزولو په موخه په کندهار کې یو معیاري لابراتوار جوړیږي. او د هغه لابراتوار افتتاح کوو چې د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې د خوراکي توکو د کیفیت د کنټرول او ارزونې په موخه په دغه ځون کې جوړیږي. خو لله الحمد د اسلامي امارت په وخت کې دغه ادارې ته کوم خدمات سوي دي کله چې موږ له بعضو نړیوالو مؤسساتو سره مجالس کوو هغوی ته چې دغه حالات بیانوو هغوی هم حیران چې ستاسو ډېر زیات کار کوي او په ډېر کم وخت د 4 ولایتونو لپاره تشکیل منظور ده. په 4 ولایتونو کې به دغه اداره خپل دفاتر فعاله کوي چې په بعضو کې فعاله سوي دي او ځینې نور به هم فعاله کیږي. په 4 سترو ځایونو کې لکه کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار کې د خوراکي توکو او درملو داسې معیاري لابراتوارونه به ایجادیږي چې ساری به په سیمه کې انشاءالله نه لیدل کیږي. یو مثال نن د کندهار ولایت په تاریخي ښار کې د خوراکي توکو د کیفیت د ارزونې د لابراتوار پرانیست غونډه ده. ښاغلی عمر د هیواد په ټولو سوداګرو غږ وکړ چې خپل ډیر تمرکز په تولیداتو وکړي ترڅو یو اقتصادي افغانستان ولرو. نو راځئ په دغه برخه کې یو بل ته لاس ورکړو د وارداتو په ځای باندې صادرات شروع کړو. هغه ورځ به موږ ډیر خوشحاله وو چې موږ درمل نورو هیوادونو ته صادریږي او دلته د موږ غذایي توکي پروسس کیږي. خام مواد موږ ډیر لرو د درملو تقریبا 102 رقمه بوټي موږ پیژندنه کړې ده او کوشش مو دا روان کړی اقتصادي کمیسیون ته مو طرحه وړاندې کړې چې دغه د پروسس شروع شي. اوس د وښو او د پروړو په نرخ باندې خارجي هیوادونو ته ځي باید دلته پروسس کو خپل استفاده ترې وکړو او نور هیوادونو ته هم صادر کړو. پر همدې مهال د هیواد د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس وایي چې د تیر په پرتله به یاد لابراتوار تر ډیره بریده د سوداګرو ستونزې حل کړي. هغه د هیواد په تولیدي کارخانو غږ وکړ چې کیفیت او ظرفیت ته پاملرنه وکړي. پخوا واقعا موږ ته مشکلات و زموږ ټول دلته که موږ غوړي راوړل که دوا راوړل په اوتو به موږ په مرکز کې وو. دا د افغانستان د سوداګرۍ د باندې پیشنهاد و د افغانستان د ټولو سوداګرو پیشنهاد و چې دا د دې لارې هم نن په دې باندې قادر شولو چې دلته د غوړو او د غذا ټیسټ په نور د دې کې نور موږ د مرکز څخه خلاص وو.
د خوړو او درملو ملي اداره ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد په 3 نورو زونونو بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د زون په کچه ورته د خوراکي توکو د ازمایلو لابراتوارونه جوړ کړي.